ولسمشر غني افغانستان یو خپلواک هیواد د ملګرو ولسمشر غني ولی دغه خبره وکړه دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم تر اوسه د تړون له مادو مکمل نو خبر خو پرون چې له دغه مادو خبر شول نو افغان حکومت ډیر سخت خفا او ورخطا شو ځکه چې دغه تړون د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو نو لدی جوتیږي چې دوی د خپل منافع لپاره دغه تړون لاسلیک کړو ملګرو راځي چې ولسمشر او افغان حکومت ولی اندېښنې لزان سره لري اصلي حقیقت څه دا د پردې تر شات سره روان دي له موږ سره اوسېږئ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کابل کې له امریکا سره د یوې ګډې اعلامیې د خپرولو پر مهال رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د ملګرو ملتونو غړی دی هغه همدار راز وویل چې د خپلو امنیتي ځواکونو د قربانیو درناوی کوي نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې دي نوموړي زیاته کړه چې له امریکا سره په دغه اعلامیه کې د افغان جګړې د ختمولو پر لارو چارو هوکړه شوې ده ولسمشر غني په خپلو خبرو کې ویل چې د اورکم هرکلی کوم او په دې اونۍ کې خلکو په آرامه فضا کې ساه واخیسته هغه ویل که څه هم ځینې پیښې وشوې خو بیا هم به دا اورکم بریالی و نوموړي همدا راز وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په ځینو مواردو ملاحظات لرمه خو هغه به وروسته بیا له طالبانو سره په خبرو کې بحث پرې وکړو ولسمشر غني دا هم ویل چې امریکا او ناټو سره وار د مخه ستراتیژیک تړونونه شوي دي او نوي تړونونو ته هیڅ اړتیا نشته دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کېده چې نه یوازې د افغانستان امریکا او ګاونډي هیوادونو دغه ځای ته سترګې دي بلکې د ټولې نړۍ پام ورته راوښتی دی ویل کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د امریکا له لوري زلمي خلیلزاد او طالبانو له لوري ملا برادر لاسلیک کوي که څه هم ویل کېږي چې له یاد تړون وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي او افغان حکومت او طالبان به هم په خپل منځ کې خبرې وکړي خو لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو کولو په اړه رسمي هیڅ نه دي ویلي قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم